ها وګورئ سکرین ته راځم وینډوز 10 کې کنټیکسچوال مینیو باندې تاسو ته کار کوم څه ناسمې کار کړی اوس برخې پاتې دي نو کوم مینیو باندې چې موږ تاسو کار کوو هغې ته څه ویل کېږي کنټیکسچوال مینیو ها کله تاسو د سکرین کې رایټ کلیک وکړئ ښي کلیک وکړئ نو تاسو سره څه راځي کنټیکسچوال مینیو راځي نو کنټیکسچوال مینیو به څنګه راولئ لار به شئ سکرین ته یعنی سکرین څه مطلب ډیسکټاپ ته به لاړ شئ دې سکرین ته مونږ څه نوم ورکړی و ډیسکټاپ ډیسکټاپ ته چې کله تاسو لاړئ هلته به کوم کلیک وکئ رایټ کلیک به وکئ ښي کلیک به وکئ چې کله تاسو ښي کلیک وکئ تاسو سره به څه راشي کنټیکسچوال مینیو به راشي سره ښه وګورئ سکرین ته پیس کارت کاپی دیو باندې پوهیږئ انڈو کاپی وغیرہ پوهیږئ ها ګرافیک پراپرټیز ټولو کمپیوټرو کې نه وي کله تاسو د خپل کمپیوټر ته ګرافیک انسټال کړئ اوس ګرافیک دي څه ګرافیک تاسو وپېژنئ graphics are the collection of colors and pictures. It means the collection of pixel in computer is called graphic. مجموعه د پکزلو مجموعه د پاینټونو مجموعه د نقطو مجموعه د رنگونو یا د تصویرونو دې ته ګرافیکس ویل کیږي دغه کمپیوټر کې کله تاسو وینډوز وکړئ ګرافیک مو نه وي انسټال کړي ستاسو د سکرین کې هر څه تاسو ته روښانه نه ښکاري ولې چې هلته کې تاسو سره پکزلز کم وي څه تاسو سره کم وي پکزل تاسو سره کم وي پکزل د پکزلونو مطلب دا دی زمون تاسو د کمپیوټر کې د اندازهګیری او د هر څه په څه باندې کیږي په پکزل باندې کیږي صحیح ده پکزل باندې پکزل واړه نقطې دي پوینټونه دي چې زموږ د سکرین او د هر څه نه جوړ شوي دي نو ګورئ ګرافیک به تاسو لازمي په کمپیوټر کې انسټال کړئ عام کسانو سره په کمپیوټر کې نه وي خو چې کله تاسو کمپیوټر کې ګرافیک انسټال کړئ ستاسو سکرین تصویر وغیره به هر څه روښانه معلومیږي او د دې څه پراپرټیز ده د دې باره کې څه معلومات دي او د پراپرټیز باندې زه تاسو ته لږ د دې خبرې وکړم نیو آپشنز خو هغه باندې کار کوم تاسو ته اول ګرافیک تاسو وپېژنئ که نه چې ګرافیک وایي څه ته بیا به آپشنز ته لاړ شي وګورئ زمون تاسو سره په دې کمپیوټر کې یو کارت دی او دې کارت ته ویل کېږي ګرافیک کارت څه ورته ویل کېږي ګرافیک کارت او ګرافیک کارت کې چې کله سمپل ګرافیک وي ستاسو د کمپیوټر ډسپلی به ساده وي ساده به وي ایچ ډي به نه وي نو موږ دوه قسمه ډسپلی لرو یو ایچ ډي ده یو سمپل ده نو کله تاسو غواړئ چې ستاسو د دې کمپیوټر ډسپلی یعنی دا سکرین د ایچ ډي شي نو تاسو په ګرافیک کارت کې څه انسټالوئ ګرافیکس به انسټالوئ نو وګورئ زموږ د دې کمپیوټر ګرافیک کارت چې دی انټل والا دی کومې کمپنۍ والا دی انټل ګرافیکس ان میډیا کنټرول دی نو تاسو کمپیوټر کې چې ګرافیک انسټال کې دا تاسو راشي لکه دا ایډوانس موډ شو بیسیک موډ شو دې کې ډېرې خبرې دي او دا ګرافیک خواله څه دی کله تاسو په کمپیوټر کې انسټال کې تاسو اول به سکرین برجسته شي خبر کاریږي تاسو سره واضح بیا به 3D پروګرامونه لکه گیمز وغیرہ انسټالوي هغه به صحیح کار کوي تاسو سره میډیا ویډیو به تاسو سره صحیح کار کوي ویډیوګانې ساوند پاور دا تاسو د کمپیوټر برق چې دی د دې کنټرولینګ به تاسو سره کیږي بیلنس وغیرہ به تاسو کولی شئ او اضافي معلومات هم شته دی نو غلنګ تاسو دومره زده کړئ چې کله تاسو کمپیوټر کې ګرافیک انسټال کړئ ډسپلی 3D میډیا ګوره ډسپلی ستاسو د سکرین
3D تاسو سره گیمونه انسټال وي میډیا تاسو سره تصویرونه وي ویډیوګانې وي هغه به تاسو واضح او کلیر کتلی شئ او تاسو د کمپیوټر برق به په صحیح شکل باندې مصرفیږي بیټري به سم مصرف کوي تاسو سره نو دا د ګرافیک حواله دی تاسو دا انسټالوئ ګرافیک د ډرایور په نوم باندې سیډیانې لري بازار کې څه په نوم باندې ډرایور آټو ډرایور وغیره ډرایورز هغه به اخلئ هغې ځینې مې انسټالوئ تر څو ستاسو د سکرین ویډیو وغیره هر څه صحیح وي آپشنز ته راځمه ګورئ ډیجیټل ټلویزیون په شکل باندې د دې سکرین کا وګورئ څه شو ډیجیټل شو نو زمونږ تاسو ته اوس تصویر له دې ځای نه هلته تبدیله شو تصویر چیرته لاړو د دې ځای نه هلته تصویر شو دا د دوه سکرینونو لپاره دی بلټ ان ډسپلی هلته څه نه ښکاري دلته اوس ماته ښکارېږي صحیح ده دا کمانډونه تاسو دومره لازمي نه دي بیا مثلا کولن ډسپلی خو ښه خبره دا ده موږ سره ډوپلیکیټ وي یعنې دواړه سکرینونه دې کار وکړي اوس به صحیح شي نو دې کمانډونه چې تاسو سره دویم سکرین ولري بیا به تاسو دا آوټپوټ د سره کار کوي دا د یو سکرین لپاره نه دي ښه دا آوټپوټ والا تلویزیون سره وصل کی ایچ ډی مای په شکل باندې یا ویجا کیبل سره وصل کی بیا دې لپاره تاسو آسان یو شارټکټ ځکه وینډوز پی د کیبورډ نه پریس کوئ څه وینډوز او پی بټنه نو پی سی سکرین باندې کلیک وکړئ دا یو سکرین ته نه د پی سی معلومیږي هغه درته نه معلومیږي ډوپلیکیټ کې به دواړو کې هر څه ښکارېږي ایکسټینډډ کې به هغه سکرین به کلپ شي او دلته به ماته هر څه ښکاري او سیکنډ سکرین کې په دې لپټاپ کې به هیڅ هم ماته نه معلومیږي هلته به معلومیږي دا کمانډونه تاسو لپاره نه دي خو اوس یادونه مې درته وکړه ښه دا کمانډ دغه خبره ده دې کې خلاصه یې ما تاسو ته وینډوز پی دې بټن سره وکړه وینډوز پی دې ځای تاسو سیټ کولی شئ وینډوز بټن او پی وینډو بټن پلس پی دا یو به تاسو پریس کړئ هلته وصل نه دی که نه دا خو د دوه سکرینونو لپاره درې سکرین څلور سکرین ستاسو د کمپیوټر سره وصل وي کیمرې ستاسو د کمپیوټر سره وصل وي هغو لپاره دی څه لپاره دی هغو لپاره دی صحیح ده څنګه هغو کې ګرافیک نه دي انسټالوئ به ما تاسو ویلې دا سی ډي لري څه په نوم باندې آټو ډرایور هغه به واخلي هغې نه به انسټال کړي بیا به دا ګرافیک او هر څه تاسو سره صحیح شي نو راځو نیو ته نیو باندې خو نیو د لارې نه تاسو فولډر شارکټ او آیکن جوړولی شئ درې کارونه تاسو د نیو لارې نه کولی شئ نیو د نیو په واسطه باندې درې نوي شیان تاسو کریټ کولی شئ اول نمبر 1 تاسو فولډرز جوړولی شئ فولډرې دویم شارټ کټس تاسو جوړولی شئ او دریم پروګرام آیکنز تاسو راوستلی شئ یا پروګرام فایلز تاسو راوستلی شئ وګورئ کله رایټ کلیک وکړئ کانټیکسچوال مینیو کې نیو ته لاړ شئ فولډر باندې تاسو کلیک وکړئ تاسو سره یو فولډر جوړ شي بیا یې ورته یو نوم ورکړئ بیا ورته څه ورکړئ یو نوم ورکړئ لکه افغان وغیره بیا تاسو شارکټ باندې کلیک وکړئ شارکټ د یو برخه شارکټ جوړولی شئ فولډر مو تاسو تشریح کړی دومره خاصه خبره پکې نه ده دې ځینې هم تاسو فولډر جوړولی شئ او که چیرې تاسو لاړ شئ کیبورډ ته کنټرول شیفټ او دا ان بټن پریس کې تاسو سره به فولډر جوړ شي کنټرول شیفټ او ان بټن به پریس کې نو دې سره به تاسو سره فولډر جوړ شي دا د کیبورډ لارې نه دی کنټرول شیفټ او ان کنټرول جمع شیفټ جمع ان جمع نه مطلب زما داسې جمع نه ده چې تاسو هلته ووهئ یعنې یو ځای ونیسئ جمع نه مطلب یو ځای تاسو پریس کړئ
سکرین باندې اول یو کلیک وکړئ بیا کنټرول شفت بیا ان پریس کړئ تاسو سره څه جوړ شي فولډرز جوړ شي وشو بیا که چیرته تاسو راشي د نیو تا د نیو په ذریعه په طریقه باندې تاسو آیکنې جوړولی شي د یو مربوطه پروګرام د یو انسټال پروګرام انسټال شوی پروګرام آیکن تاسو جوړوئ مثلا دا ټیکسټ ډاکومنټ باندې تاسو کلیک کوئ نو نوټ پډ والا آیکن تاسو سره جوړ شو خلاص کې تاسو به سره خلاصئ نوټ پډ به تاسو ته خلاصئ بیا که نیو ته راشي او نیو باندې تاسو کلیک وکړئ مایکروسافټ اکسس والا یو آیکن راته جوړ کړه کانټیکټ باندې به تاسو ته کار وکړم څه باندې کانټیکټ باندې دا نو ټول پروګرام دی بلې دا شاید پروګرامونه تر چې کوم استاد د یو سکار کې کارونه او دا هر یو پروګرام زده کړه غواړي چې تاسو زده وي هغه پروګرام کې یو کار کول غواړي ډایرکټ بدل تراشه فایل به راواخلئ ځان سره فایل به تاسو په سکرین جوړ شي او ډبل کلیک را خلاص به کې خپل معلومات وغیرہ به پکې ثبت کړئ دا اکسس ډیټابیس دا ډېر وروستی پروګرام دی تاسو کله وینډوز وایي او کانټیکټ باندې درته کار کوم که نه کانټیکټ صحیح ده اوس تاسو غواړئ د یو کس شخصي معلومات خپل کمپیوټر کې واچوئ ټلیفون نمبر یې واچوئ وغیرہ دې ته ویل کېږي کانټیکټس ویل کېږي ارتباط ته ارتباطي معلومات د یو کس غواړئ په کمپیوټر کې واچوئ څه ډول معلومات ارتباطي لکه تاسو ځان لپاره کتابچې جوړې کړې وي موبایل نمبر وغیرہ پکې ساتئ نو دې ته څه ویل کېږي کانټیکټس نمبر وغیرہ فار ایگزامپل دلته راځئ واټس یور نیم وګورئ فرست نیم محمد نور خپله راځي middle name وجدان okay last name family name मतलब family name قرآنی نوم شي صاحب زاده وګورئ محمد وجدان صاحب زاده د خپل کمپیوټر تاسو جوړ کړئ پرسونل ټایټل دا سکاره دی تاسو مثلا تی چې خپل کمپیوټر کې اټکئ څه کوم ځینې پیژنئ فار ایگزامپل زه ورته وایم چې دا ما سره سټوډنټ دی د دې نیک نوم بل نوم شته دی بغیر له دې نومونه نه که وي دلته به یې اټکئ او که نه وي لیو اټ ایمیل ادرس لري فار ایگزامپل m.wajdan.saheb780 بس دا ایمیل ادرس شو یا وای چې @yahoo.com @hotmail.com وغیرہ.com صحیح شو او پکچر تصویری شته دی کس د سره کوي چینج پکچر باندې وکلیک وکړئ فار ایگزامپل دلته راځئ او دا یو پکچر شو وګورئ اټ شو ما سره پکچر یې راغی دغه پکچر صحیح نه بل ورځ بل پکچر راغلی بیا به ریموو باندې کلیک کړئ څه باندې یا بدلیا یا که نه چینج باندې کلیک وکړه یا پکچر یې نه غواړم ریموو باندې کلیک وکړه چینج پکچر بدلئ تاسو ته ریموو دا پکچر ډیلیټوي صحیح شو دې نه وروسته اډ باندې کلیک وکړه ایمیل ادرس تاسو سره اډ شو که دا اوس یو بل ایمیل ادرس ولري دي اډ بټنه کې سهولت دا دی هغه هم ورچولی شي او مثلا د دې بل ایمیل ادرس دی خان @yahoo.com دا ورته اټکه دا اټ شو صحیح ده ښه همدغه اول ایمیل ادرس دا چې دی دا دایمي کا دې ته ترجیح ورکړه سیټ پریفیر دای مهم دی کومې مهم دی دای مهم دی سیټ پریفیر ریموو به که دا نه غواړم ریموو به که دا ایمیل ادرس دی نه ریموو صحیح شو هوم ته راځئ دا خو د دې صرف شخصي معلومات شو هوم ته سټریټ کوم ځای کې دی کورې فرست مثلا سټریټ اول سره کم ښار کې دی کابل کې کم پروینس کې دی پروینس خو نه دی
DIST district 12 postal code د دې څومره دی 45 فار ایگزامپل post code post office چې موږ لرو د پوسټخانې کوډ چې دی هغه دې څومره دی یا د خپل پوسټخانه لري دا کوډ لري هغه څومره دی country region کوم مملکت دی کوم هیواد دی یا کوم ایالات دی بعضې ممالک کې ریجنز دي چې دي منطقې دي ایالتونه دي او بعضې چې زمونږ مستقله مملکت دی افغانستان اوس لکه امریکې ته تاسو لاړ شئ هلته کې ایالاتس دي صحیح ده شمالي امریکا جنوبي امریکا دا وغیره نومونه دي هلته نو تاسو ریجن دلته ورکولی شئ فون نمبر یې څه دی د یو نمبر شو فاکس نمبر یې فاکس یو مشین دی تاسو ته هغې باندې میسیجونه راځي ایمیلونه پرې لیږلی رالیږلی شي سل نمبر یو خو دا موبایل ګرځنده موبایل دی یو سل نمبر لکه دفتر کې یو نمبر یې هغه لاین لري وغیره هغه نمبر یې څه شی دی فار ایگزامپل مثبت 93 وغیره داسې ویب سایټ لري که دا کومې کمپنۍ سره کار کوي هلته ویب سایټ ولري او www.klc.edu.com صحیح شو دې نه وروسته ورک کوم ځای کې دا خو د دې د هوم شخصي د کور معلومات شو ورک کاري د دې دفتر مربوطه دفتر یې کوم ځای کې دی فار ایگزامپل دا چې دی سیکنډ سټریټ کې دی دویم سړک کوم ښار کې دی کابل کې دی کوم پرووینس کې دی نو کابل پرووینس دی که نه پرووینس هم کابل دی سیټ هم کابل دی یا مطلب دې ځای کې تاسو هغه ناحیه ورکوئ فار ایگزامپل شپږمه ډسټریکټ شپږم ناحیه ډسټریکټ دلته کې دا کار کوي دا کس پوسټل کوډ د هغې دې څومره دی 12 دی فار ایگزامپل کوم مملکت هم دا افغانستان دی یا مثلا جاپی دوبۍ کې تاسو به دلته د دوبۍ کار مشخصات ورکړئ دا د ورک خبره کوم دی کې چې وظیفه لري کوم دی کې چې کاروبار لري کمپنۍ نوم څه دی فار ایگزامپل کیلسی جاب ټایټل څه کاره دی هلته لکه HR مینیجر دی صحیح ده هسې وغیره ډپارټمنټ کوم ډپارټمنټ کې کار کوي HR کې کار کوي آفس کوم دفتر کې مرکزي ده که برنچ دی موږ چې سینټر مرکزي برخه کې کار کوي سینټرال برنچ څانګه بعضې دفترونه څانګې لري مرکز کې دا کار کوي د هماغې دفتر که کوم دفتر کې کار کوي مرکزي دفتر که څانګو کې دی فون نمبر یې څه شی دی د هغې ځي فاکس یې څه شی دی او یو بل ډیوایس ته پیجر ورته وایي فاکس یو مشین دی هغې باندې ایمیلونه ځي راځي درته پیجر هم یو بل ډول مشین دی د دفترونو کې وي هغې باندې تاسو د ورقې وغیره پرنټولی را پرنټولی هم شئ لیږلی را لیږلی هم شئ کسانو ته ایمیل ادرس یې څه شی دی ساري ویب سایټ خو د دې دواړو یوه کمپنۍ ده که نه نو همدغه ویب سایټ به کنټرول C را کاپي به یې کوي او دلته کنټرول V پیسټ به یې کوي فیملی معلومات دي جنډر میل دی سړی دی فیمیل ده انسپیسیفیک نامشخص برډې کوم تاریخ کې پیدا شوی دلته راواخله نو د برډې تاریخ دا خو شاته وي څو کاله وروسته که نه څو کاله مخکې ساري نو تاسو به خپله دلته ولیکئ فار ایگزامپل 2006 کې یا مثلا 1992 کې را پیدا شوی دی دې کال کې پیدا شوی دې میاشت کې دې کې انیورسري مطلب کلیزه د دې کم وخت کې ده انیورسري کلیزه تاریخ یې کم دی دې ورځ باندې د دې انیورسري ده برډې وغیره سپوس پارټنر دا ستاسو پارټنر دی د دې د پارټنر نوم لکه دفتر کې دې سره څوک کار کوي پارټنر یې څوک دی معاون یې څوک دی یا سپوس یې څوک دی هغه به دلته نوم ولیکئ فار ایگزامپل خان دی ماشومان لري یا مثلا دا به داسې اړ به شي دلته نیو چلد نوم یې څه دی عادل دی فار ایگزامپل بیا اټکه
بل دې څه دی مسعود فار ایگزامپل وغیرہ اډوه صحیح شو دا ماشومانو خبره شو نیو چل لا نشته دی ریموو وکړي نوټس د دې باره کې تاسو نوټ وغیرہ لیکئ دا د مشخصات دي د دې کس داسې خوی لري داسې عادت لري وغیرہ وغیرہ آی ډي تاسو د دې آی ډي کارت ورته جوړ کړی وي او د هغې یو عکس واخلئ امپورټ کې دې ځینې ځان سره راواخلئ صحیح ده نو آی ډي کارت پر مختلف پروګرامونو کې جوړیږي لکه کورل ډرا وغیرہ هغه فایل به دلته راواخلئ راوپن به کې تاسو سره به دلته کې د هغې عکس پروت وي دې نه وروسته دا اوکې کې اوکې نه وروسته وګورئ محمد وجدان صاحبزاده ډاټ سی او دا په دې نوم باندې موږ سره دا راخلاصوي به زه دې معلومات تاسو سره همیشه دلته اوس ګورئ چې راخلاصې کوي وایي دا یې سمري خلاصه ده د نوم د مکمل د ایمیل ادرس دی یو کس ته ډېر څه پکارېږي خو نوم یې پکار وي ایمیل ادرس یې پکار وي کمپنۍ نوم اچ آر منیجر دی فون نمبر ده کوم چې ډېر ضروري هم دی اول پیج کې تاسو ته راواخلئ نورو ته لاړ شئ هغه نور معلومات هم شته نو دا هغه ټول چې مونږ ولیکه د دې خلاصه شکل چېرته راغی سمري مونږ سره دلته راغله او اډ ټو مای کانټیکټ بل کانټیکټ کې ور اضافه کې نو دلته اډ ټو مای کانټیکټ او دا به اوکې کې تاسو سره به دا مای کانټیکټ کې هم اډ شي د دې لپاره به یو یوزر کمپیوټر جوړ کړي څه به جوړ کړي یوزر خو مونږ فلحال یوزر نه غواړو د دې کس نو دا د کانټیکټ خبره شوه کانټیکټ باندې تاسو وپوهېدلئ نو کوم ځینه راولئ نیونه نو دلته کې ډېر نور پرمختللي پروګرامز چې تاسو هغه هم راوستلی شي خو دا کانټیکټ لږ سمپل ساده و نو ځکه مې تاسو دې باندې کار وکړي بس کولی شو دغه پروګرام څخه معلومات بل کس ته یاد کې بیا راشه کانټیکټ باندې کلیک وکړه بل کس راځي بس دا فورم ورته ډکوه دا فورم ډک شي بیا هغه ته هم اډ شي څومره کسان وي کانټیکټ کې ځان سره اډ کولی شي سمری خلاصه شکل د دې ټولو معلوماتو سمرایز شکل خلاصه لکه تاسو دا نیم ورکړه هوم ورک فیملی نوټ آی ډیز د دې ټولو سمرایز دې صفحه کې تاسو ته خلاصه شي چې کوم ډېر ضروري وي هغه دلته راواخلئ او استاد یو هغه دغه پروګرام باندې کوم ته کار وکړي شټ ډاون څه ده شټ ډاون شارټکټ باندې شارټکټ باندې څنګه بنديږي هغه موږ وګورئ سکرین ته وګورئ مشکل نشته نوټ کې به زه بیا درته ولیکم کله تاسو غواړئ کمپیوټر شټ ډاون کړئ د څه په ذریعه باندې د کوډ په ذریعه باندې شټ ډاون لپاره به دا کوډ ولیکئ شټ down -s -t0 دا به ولیکئ ریسټارټ لپاره نو همدغه کوډ دی شټ ډاون صرف -r-t0 د دې لپاره سکرین ته راشئ نیو شارټکټ باندې کلیک وکړئ شټ ډاون دا کوډ ولیکئ دلته -s -t0 یا 10 ثانیې یا 20 ثانیې دا په سکندونو باندې دا وخت دی صرف ډایرکټ چې څنګه کلیک وکړئ ډایرکټ تاسو ته شټ ډاون شي کمپیوټر دا دغه ځای کې لږ فاصله ورکړئ نیکسټ چې کله دلته نیکسټ شي مطلب دا دی چې تاسو دا سپیل هر څه غلط صحیح لیکلي او که غلط مو لیکلی وي کمپیوټر دا کوډ نه پیژني بیا به دا شټ ډاون سپیل مونږ غلط لیکلی ښه دا به نیکسټ فینش راغی مونږ سره دې باندې رائټ کلیک وکړئ پراپرټیز ته لاړ شئ بیا لاړ شئ چینج آیکن ته اوکې او دې نه ورته یو آیکن هم انتخاب کړئ اپلای وکړئ اوس چې کله دې باندې کلیک وکړئ ستاسو کمپیوټر به څه شي شټ ډاون به شي هغه به زه بیا وګورم کوډینګ کې به دواړه ولیکئ نو ویډیو کې تاسو سره دا هر څه راځي هیڅ لیکلو ته ستاسو ضرورت نه ویډیو کې راځي څه مسله نشته